په مزه مزه راځه په منډه نه په مزه مزه راځه په منډه نه وي درنه غونډه کوکۍ غواړم لنډه نه په مزه مزه راځه په منډه نه وي درنه غونډه کوکۍ غواړم لنډه نه او ته چې سیرې ګریوان ګرځې غم به جوړ کړي سینه پټه ګرځوه بربنډه نه وایي ته چې سیرې ګریوان ګرځې غم به جوړ کړي سینه پټه ګرځوه بربنډه نه وی اننګي چې د اشنا پاو پاو دي اننګي چې د اشنا پاو پاو دي په توک باندې درته وامه په کنډه نه وی د شاعر عبدالستار داسې طبیعت دی یا رسپک غونته کې لګي سنډه نه. بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږ په خپل کلي کې چکر راغلی یو. مونږ سره خپل ملګري راغلي سات دی، هادي دی او عرفان الله دی، فضلي عمر دی، امجد خان دی او زید دی، جلال دی، سویل دی او کیمرامین ابوبکر دی او منصور دی. نو زه اول د خپل ځای یو غزل وایم او بیا به د امجد خان نه شعرونه اورو. څوک چې په تا پسې خبرې کوي، څوک چې په تا پسې خبرې کوي لکه چې ما پسې خبرې کوي او دا بې عزته بې ادبه خلک، دا بې عزته بې ادبه خلک دوی پښتونخوا پسې خبرې کوي او طارق جمیل هم چانه پاتې نه شو، طارق جمیل هم چانه پاتې نه شو، په هر مولا پسې خبرې کوي، پرهر د چانه هم ګیله نه کوي، پرهر بچا پسې خبرې کوي. ځای تعارف به رسره هم امجد خان وکړي او سره به رسره شعرونه هم ووایي چې دا موږ کوم ځای ته راغلي یو او شعرونه به ته هم ووایي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم امجد خان د طلایي تاسو سره مخاطب یم دې وخت کې او د ملګرو په خواهش باندې او خصوصي خواهش د فضل عظیم پرهر باندې موږ د واده ته دا چې ډېره ښایسته وادي ده او دې ته موږ راغلي یو په چکر باندې داسې یو مازدیګری د وصال مازدیګری دی دې کې موږ راغلي یو او داسې چې کوم دی ډېر ښایسته او خوبصورته ښه مزېدار ځای دی چې انسان پکې چې کوم دی زړه خوشحاله وي. چې تاسو دې وخت کې په نظر ښکاري دا ټول موږ راغلي یو او دې ځای ته سیل په نسبت باندې نو موږ د دې ځای نه ښه ښکلي خوندونه واخیستل او باقاعده چې کوم دی د کسانو ماله چې کوم دی ټیم راکړو نو زه به انشاءالله تاسو ته چې کوم دی یو څو د سیدالرحمن شاعر او دغه شانتې یو څو شاعران چې کوم دی مخکیني زاړه تېر شوي د هغې یو څو شعرونه به تاسو ته چې کوم دی ووامه ځکه چې د دې ارشاد د دې مالې دې ما ته وایي چې موږ ته ووایي. خپل کتاب کې یو نظم لیکلی هغه وایي چې پخوا داسې کېدو وایي زمونږ په یاداشو کې پخوا به داسې چلو په غوانو به غوبلو لرګي واښه به ډېرو هر طلب ته ځنګلو په اوښانو به مزلو ټوپک مشینانو یا به لورو یا به شلو ایمان به مکملو په اوښ په سره ډولۍ و اوښ به لاندې بړلېدو پخوا داسې کېدو. او وایي زمونږ په یاداشو کې زنانو میچنې وړولې د شپې به یې ګړلولې همدغه قسمې وربشې په باغړو کې به یې ټکولې په چچ به یې پاکولې خوږې پستې روټۍ به یې ټول ټبر لتې پخولې په چم کې به یې ورکولې په دې خوږه روټۍ به ټول ټبر نه مړېدو پخوا داسې کېدو. وایي زمونږ په یاداشو کې غوړي 11 روپۍ سیرو هر چا اخیستي ډېرو د دې خوارانو خلکو به ګډې بيزې ډېرو بچي به یې چاپیرو انګور سره بچي به یې ټول په یو دیوال کې ګیرو فکرونه به تېهیرو چې تیل به د شړشمو په ډیوه کې بلیدو پخوا داسې کېدو. او زمونږ په یاداشو کې نه کورسای نه ډبل بیټو د پړو کټ بټېټو نه لانټرو نه ټیاړو نه کوڅې ته د چاګېټو د خاورې به پلیټو د خاورې به پلیټو هېڅ نقصان نه و د خېټې 11 انیریټو او چې غنم من په 10 جوار په 20 من خرڅېدو پخوا داسې کېدو. او زمونږ په یاداشو کې د والي صاحب حکومتو غریب ته سهولتو 15 پیسې درخواستو نه به جبر نه رشوتو وطن نه و جنتو په غم کې به د 20 ورځو ډول نه غږېدو پخوا داسې کېدو. دا دې پسې چې کوم دی بل یو تاسو ته به زه چې کوم دی د سیدالرحمن شاعر چې کوم دی یو روبایي چې کوم دی تاسو ته وړاندې کوم هغه به وي په ډنګ د زړه بیمار خادېږي نه څه به وي په ډنګ د زړه بیمار خادېږي نه په ځوانۍ کې چاته مرګ یادېږي نه چې رنځور شي یا بوډا شي هوش یې راشي تلې وخت چاته واپس تنېږي نه. او د کرامن کاتبین داسې لیکلي څه وي د کرامن کاتبین داسې لیکلي چې په پیټرول لیکل روانېږي نه غاښ وتلي ګیره سپینه خوله کړشپه زړه دې روغ دی د بدای بدیږي نه وایي پام دې ختم شو زما سیدالرحمنه تن بدن دې دوباره ځوانېږي نه. دا د ده چې کوم دی داسې روبایانې یو څو ماته یاد وي خو نور چې کوم دی زه به تاسو ته اوس داسې یو څو ووامه یو چې بیمار دې کړم نو اوس په مې علاج کې هسې نه چېرته بل طبیب ته مې محتاج کې او تور ویښته د ځوانۍ په مخ را درومي وي لته هغسې ته معصوم غوندې فریاد کوي او زه د بې تنخوا نوکر یم دلبره ولې درم ظلم زور ته په ما کوي که یوه شپه ما غریب ته راښکاره شوې هغه شپه به پکې سرو باندې میراب کې تل صاحب وایي که نه
او سپوږمۍ د څوارلسمې چې اسمان کې ځلېده، سپوږمۍ د څوارلسمې چې اسمان کې ځلېده، ډیوه ستا د یادونو مې په زړه کې بلېده. ما وی چې ډېر به اوس کم ستا غم به رانه هېر کي، ما وی چې ډېر به اوس کم ستا غم به رانه هېر کي، د مینې تنده کله په شرابو کمېده. اوتر اوتر یو کتل چې خواته مې نږدې شوه، اوتر اوتر یو کتل چې خواته مې نږدې شوه، په خوله باندې ګونګی شوه په ګرمۍ کې رپېده. اوس هغه وخت زما سترګو ته مخکې مخکې کېږي، اوس هغه وخت زما سترګو ته مخکې مخکې کېږي، ولاړه چې په ور کې په اټکو کې جړېده. او د سترګو په کږو کې د مینې انتها وه، د سترګو په کږو کې د مینې انتها وه، د ځان پروا یې نه وه بس په ما خفه کېده. او چې نه راتله اتله نو بانه یې جوړوله، چې نه راتله اتله نو بانه یې جوړوله، خبره یې په خوله کې روانېده او سمېده. یو غلطه شعر دی وایي بېڅوکه نیم خپل خپلوان لرمه، بېڅوکه نیم خپل خپلوان لرمه، زه پښتون خواږه یاران لرمه. او لا لیونتوب ته رسېدلي نه یو، ستا لوپټش ته زه ګرېوان لرمه. وایي راځه چې کینو زړونه سپک کړو، راځه چې کینو زړونه سپک کړو، مړورنیم خلق خفګان لرمه. اتله وایي ما په میخانو څه کول، وایي د یار غم لکه باران لرمه، د جانان غم لکه باران لرمه. والسلام. دا چې کوم دی ما تاسو ته یو څو ډالۍ کړو، دا زما طرف نه واوري او خوندونه ترې والي، ځان پرې خوشحاله کوي. دې چې کوم دی فضل عظیم پرهر صاحب